در آینده چی میخوایی ستای جان شوی؟ دکتر میخوایی شوی؟ خب افغانستان رو دوست داری؟ چقدر دوستش داری؟ دا د مدینه وطن ښکلی پیغمبر لري ښکلی د جانان کلی ښکلی مازدیګر لري او د دې ترڅنګ د دغې وړمنې ورځې چې د افغانستان اسلامي امارت د فتح 15مه کلیزه ده د دغې وړمنې ورځې په مناسبت باندې د افغانستان اسلامي امارت ټول ولس ته مبارکي وایم. ځینې له چارپای نه هم بدتر دي، صرف کمبودي دي واقع په دې دنیا کې، او جنتي چهرې ولاړې له دې چمه، جنتي چهرې ولاړې له دې چمه وې سولو بیلتانه په دې دنیا کې. عجب وخت دی، د ژوندی قدر نشته. د افغانستان د ازادۍ ورځ لمانځو، د خوشحالۍ ورځ لمانځو او ټول هیوادوال په جشنونو باندې راوځي. موږ هم راغلي یو ځاځي پارک ته او دلته خپل جشن لمانځو. مشاعره ده، نطخوانان راغلي، نظمونه دي او شعرونه دي. الحمدلله په افغانستان کې نن د افغانستان په ټوله خاوره باندې د 24 ساعت امنیت تامین ده او هیوادوال مو له شته امنیت څخه د هیواد له ګوټ ګوټ څخه خوند اخلي. علم یوسف دی که چا ولید د یعقوب په سترګو، علم یوسف دی که چا ولید د یعقوب په سترګو، په خپل وطن به بیا هغه خلک ړانده نه لري. او د وخت فرعون او زلزلې چې پرې تاثیر ونه کړي، جوړه کړه داسې یو ماڼۍ چې ورانېده نه لري. السلام علیکم ګران لیدونکو، ستړي مسئ فواندري یوټیوب چینل ته راغلاست. دوستانو نن زه راغلی ما هغه ځای ته چې دلته ولس راټول شوی ده، د هغې ورځ لمانځنه کوي چې د استقلالیت ترلاسه شوی، ازادي افغانستان ته ترلاسه شوې. 40 دی اسد نن هغه ورځ ده چې افغانستان ولس خپل استقلالیت ترلاسه کړی. دوستانو 40 دی اسد او سږ 15 کال د امارت اسلامي چې په همدغه ورځ په همدغه ورځ باندې دا لاسته راوړنه د افغان ولس لپاره امارت اسلامي ترلاسه کړه. دوستانو تاسو مجلس وینئ چې ډېر ولس دلته راغلی ده، زموږ او تاسو هیوادوال راغلي دي، مختلفو ځایونو مسؤلین راغلي دي او په مشاعرو باندې په ښایسته مجلس باندې او هغه لاسته راوړنې چې د 15 کلو کې امارت اسلامي لري د هغې په یادولو باندې دا ورځ لمانځي. او ډېره مننه چې زموږ سره یاستئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. موږ هم د دې ولس سره د دې مسؤلینو سره انشاءالله خبرې اترې لرو او تر اخرینې لحظې پورې زموږ سره اوسئ. ګران لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. نن د 40 دی اسد په ویاړ دلته ولس راټول شوی ده او د دې ورځې یا د استقلال د ورځې هغه ویاړلي مسؤلین، هغه کسان چې په دې لاره کې شهادت ورنصیب شو، هغه کسان چې زحمت یې وکړ، هغوی قدردانۍ کوي او نن خوشحالي لمانځي. ستړي مسئ. خیر اوس، جزاک الله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. ستاسو نوم؟ نوم مې سمیم احمد صافی. صافی صاحب کوم ولایت دی؟ د کاپیسا ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه خو په دې اړه باندې زړم ډېر غواړي چې ډېر شیان ووایو، خو خاص دومره به ووایو چې ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېر د فخر ځای دی چې الحمدلله د افغانستان د ازادۍ ورځ لمانځو، د خوشحالۍ ورځ لمانځو او ټول هیوادوال په جشنونو باندې راوځي. موږ هم راغلي یو ځاځي پارک ته او دلته خپل جشن لمانځو. مشاعره ده، نطخوانان راغلي، نظمونه دي او شعرونه دي، مشران هم راغلي ویناوې کوي. نو الحمدلله ډېر د فخر ځای دی، ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې داسې ورځ په موږ هم راځي او داسې خوشحالۍ لمانځو. صافی صاحب په 15 کاله کېږي امارت اسلامي دا لاسته راوړنه لري، یعنې په دې ورځ 40 د اسد چې دا ازادي ترلاسه کړې ده. په دې 15 کالو کې تاسو د امارت اسلامي څه لاسته راوړنې وینئ؟ هغسې خو ټول خلک الحمدلله ویني چې دلته چې روان دي، سړکونه جوړیږي، د کار زمینې مساعدې سوي دي، ډېر پرمختګونه سوي دي. دغه د موږ لپاره ډېر شی د امنیت ده. د کابل نه ونیسه تر هراته پورې، تر نیمروزه پورې، تر ډېرو ولایتو پورې په نیمه شپه کې هم سفر کولی شي، هېڅ مشکل نشته ده. الحمدلله ډېر امنیت ده. دغه د موږ لپاره ډېر شی ده چې موږ با امنه فضا کې خپل ژوند تېروو. مننه صافی صاحب. یو هیوادوال
خپل ولس نه ستا ویني هغوی نه څه غوښتنه لري؟ نو دې ټولو د افغانستان ټول غیور ولس نه دا غوښتنه کوو چې په دغه ورځ باندې خپل هغه د خوشحالۍ اظهار وکړي او دغه ورځ ښه په خوند سره ښه په جوش سره ولمانځي چې تر څو د موږ د دښمنان د موږ د کوم هیوادونه چې د موږ دښمنان دي دلته راغلي ول وطن یې د موږ اشغال کړی و چې دوی نور هم وسوځي چې موږ داسې با امنه فضا کې خپل جشن لمانځو. هغه کسان چې البته په ضد د دې نظام راجګ شوي دي همیشه دا خبرې کوي یا غواړي چې دا وطن همیشه ناامن نه وي هغوی ته تاسو د یو هیوادوال یا د افغانستان د یو وګړي په توګه څه وینا لرئ؟ نو زه خو دا ویلی سم په دې باره کې چې انشاءالله نور به هیڅوک دا جرأت ونه کړي چې افغانستان اشغال کړي او افغانستان ته راسي او دلته بیا هغه وختونه بیرته تکرار کړي نو انشاءالله نه به کېږي ځکه چې بیرته زړه نسي کولی داسې ماتې ورکړي چې بیا هېڅکله دوی نسي کولی چې داسې جرأت وکړي. ډېره مننه صافی صاحب په وروستیو شګو کې څه ویل لرې؟ جزاک الله ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه دوستانو چې له موږ سره استئ د ولس وینا د ولس خوشحالي د ورځې په اړه تاسو ګورئ چې دوی څه وینا لري. مننه. ګران لیدونکي بیا هم ښه راغلاست زموږ تر څنګ ځوانان ولاړ دي هغه ځوانان چې نن راغلي دي د 40 ریاست د ورځې د خوشحالۍ لمانځي. ستړی مه شئ ځوانه. جوړ په خیر صحت مو ښه دی. سلامت اوسئ. تاسو ستړي مه شئ. ستاسو نوم؟ محمد حنیف فوزي. محمد حنیف جان از کوم ولایت څخه یې؟ وردګ ولایت ته. نن راغلی د څه شي لپاره د مجلس ته؟ والله دلته نن راغلي یو د ملګرو چې ځاځیبور کې یوه مشاعره ده د دغې دپاره راغلي یو نو دلته راغلي یو ملګري سره دي بس د مشاعرې دپاره راغلي یو. دا مشاعره خو پوهېږئ چې کوم شي لپاره ده؟ هو دا خو د 24 د اسد دپاره ده. د اسد لپاره یو ځوان په صفت د دې ورځې لاسته راوړنه یا لمانځل څنګه وینئ؟ الحمدلله اوس خو په افغانستان کې ډېر امنیت دی نو د ټول ورونو نه مې دا غوښتنه ده چې همداسې ځای ته د راشي په همداسې ځای کې د ګډون وکړي نو کوشش دې وکړي چې هر ځوان دی د وطن دپاره کار وکړي نو د خاینین دی دغه وطن نه ورک شي د دې لپاره راغلي. څه کاروبار کوئ؟ دکاندار یم. خوراک او فروشي لري؟ نه موبایل فروشي لرم. موبایل فروشي لري. څنګه د کاروبار؟ الحمدلله د الله نه ډېر کار چلیږي؟ ډېر کسان شکایت کوي وایي کار نشته. نه خو کسان خو شکایت کوي هغه کسان شکایت کوي چې لاس یې ولاړ وي بیخي. خپله زه خو د یوه ځوان په صفت باندې درته وایم که هر ځوان محنت وکړي خواري وکړي د هغې کار نه بندېږي انشاءالله. 15 کاله امارت اسلامي زحمت وباسه د ولس لپاره د وطن لپاره یوه لاسته راوړنه یې ووایاست تی همیشه وینې او ډېر په خوشحاله یې؟ زه خو والا فعلا د کابل کې مخکې به ډېر بیروبار و دا ډېر سړک یې جوړ کړل سړک یې ډېر څه آزاد کړل پراخه یې کړل نو دا یې ډېرې غټې لاسته راوړنې دي او کابل یې په نقشه کړل او مخکې خو به چې په کومه کوڅه کې تللی نه به د غله د ډوره تللی شوی. زه خپله د یو څه وخت مخکې کندهار ته تللی وم بیا د کندهار نه د شپې په 2 بجو ما حرکت کړی دی ته کابل پورې ما ته کوم څوک ونه درېده کوم چیک پاین باندې به چې ودرولم بیا کوم خدمات وي کوم مشکل خو به نه وي بیا بار چیک پاین ول بلمبر راکړله که کوم مشکل و بیا موږ ته زنګ وایه موږ انشاءالله ډېر زر به ځان درته ورسو. ډېره مننه. څو پیغام لرې په وروستیو کې ځوانانو ته؟ ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې ځوانان د شکایتونه نه کوي چې د موږ کار درېدلی دی یا داسې دي هسې دي نه هر ځوان د کوشش وکړي په بازار کې په 10,000 یا 15,000 افغانۍ باندې هر ځوان یې لري د 10,000 15,000 افغانۍ په 10,000 15,000 باندې ډېر ښه کاروبار دی برابرولی شي. دغه ګاډۍ چې دی کېږدم په کار د څوک نه شرمېږي غریبي کې شرم نشته دی هغه یو متل دی په غریبۍ مه شرمېږه په تش جوب وشرمېږه. نو ځوانانو ته وطن د ځوانانو لپاره مې دا پیغام دی چې هر څوک د لاس په کار شي او خپل کار دی وکړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. څنګه ځوانه؟ جوړه په خیر طبیعت ښه ده. مننه ماشاءالله بیرغ په ډېر زړه په سر یې کړی ده. ښه نوم دې څه ده؟ نوم حافظ عثمان ده. ښه د کوم ولایت یې؟ خوست. ښه یعنې تا حفظ کړی ده. ښه اوس به څه ښکلی قرات راته وکړي دې ورځې په ویاړ باندې ذهن کې دسته ده اوس اماده یې ورته؟ نه یې اماده. ښه
کور دلته ده که خوست کې ده خوست کې ده دلته څنګه راغلی دلته مشاعرې ته راغلی یم کوم شعر دی ویلی که څنګه نه اوسه پیر هغه نه د نیم نتخوانون پوتې دی ته اوس شعر ترانه چیرې ترانه مې وایه ترانه وایه که نه هر ورځ جنت هر شپه اختر لري دا د مدینې وطن ښکلی پیغمبر لري ښکلی د جانان کلی ښکلی مازدیګر لري هر ورځ جنت هر شپه اختر لري دا د مدینې وطن ښکلی پیغمبر لري حق لري چې وای کړي په هر خپل ځان باندې ربي چې سوا کړلو حسن په جانان باندې نشته تسبیح مثال داسې منظر لري هر ورځ جنت هر شپه اختر لري دا د مدینې وطن ښکلی پیغمبر لري دا د مدینې وطن ښکلی پیغمبر لري ډېره مننه حافظ صاحب خوندور غږ لرې ته ماشاءالله واله ثبت کړي دي سټوډیو کې ترانې ثبت کړي مې دی ډېر همدا خپل نوم دی دا نوم دی حافظ عثمان منګل عثمان منګل ماشاءالله وا به یوټیوب کې سته وي کنه نو فیسبوک شته ها فیسبوک کې سته فیسبوک دغه په نوم ده او عثمان منګل ها زه به واورو ان شاء الله پاک دې خوندور الله پاک دې ستاسو په استعداد نور هم برکت واچي امين ډېر مننه دا د وطن مینه ده نو هر څوک دا استعداد نه لري ترنم خو جانان پاړو کنه مدني جانان چې موږ لپاره ډېر قربانیان ورکړي بس الله پاک دې هغوی قربانیان خپل دربار کې اوس کوم ځای نور سوال لري کابل تاسو خدمت کې بس نور چی نشته والا مژوندای اوسه مننه سلامت اوسه ډېر مننه تاسو هم ډېر مننه سندوس ډېر مننه دوستانو بیا هم ښه راغلاست نن څلېرویشتم دی حسد ولس راټول شوی ده او د دې ورځې هغه ویاړونه هغه خوشحالیان یې لمانځي ستړي مه شئ ډېر زیاته مننه تاسو مستنه ستاسو نوم ما نوم حسن خان احسان دی حسن خان احسان احسان صاحب کوم ولایت دی د پکتیکا ولایت پکتیکا اوس همالته اوسئ کابل کې ژوند کوئ فعلا زه کابل کې اوسم نن د مجلس ته راغلی د دې مجلس مبارک تاسو لیدونکو ته معلومات ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تکرارا نیک هیلې او درانه سلامونه په پیل کې ټولو هیوادوالو ته د اسد د 40مې د ورځې د ازادۍ او په هیواد کې د استقلالیت د ورځې ډېره زیاته مبارکي وایم د دغه ورځې په مورد که کتابونه ولیکل سي هم ډېر کم دی خو په لنډو کې دومره ویلی سو چې دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه پاڼه ده چې د افغانستان د اشغال د خاتمې د افغانستان د استقلالیت د ازادۍ ورځ ورته ویلی سو نو شخصا ډېر خوشحاله یم او د دې خوشبختي شکرانه ادا کوم چې الحمدلله له څو کلونو نه وروسته افغانستان یو ځل بیا د اسد 40مه د افغانستان د ازادۍ او استقلالیت ورځ ده په داسې حال کې په خپل هیواد کې لمانځو چې هیواد مو له هر ډول نظامي او فکري اشغال څخه پاک شوی ده او خپل هیوادوال مو په خپله خاوره کې د استقلالیت تر بیرغ لاندې ژوند کوي احسان صاحب تاسو څه کاروبار کوئ زه د روغتیا وزارت کارمند ښه مخکې هم دنده لرله که په همدې نظام کې تاسو نه د استقلالیت په راتګ سره مې دولت کې دنده اخیستې د امارت اسلامي لاسته راوړنو په اړه که تاسو روښانتیا واچوئ په دې 15 کالو کې بسم الله الرحمن الرحیم لاسته راوړنې مختلفې دي ډېر لوی بحث غواړي خو لنډو کې دومره ویلی چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو د ولسونو لپاره تر ټولو لویه او ستره لاسته راوړنه دا ده چې دلته شل کلن اشغال ختم شوی دی 10 کلن هغه مستعمره خاوره تر د دوی د پردیو تر اشغال لاندې وه هغه له بینه تللی ده افغانستان د استقلالیت ناره خپله کړې ده په دوهم قدم کې خوشبختانه باید ووایو چې الحمدلله له پردیو مرستو نه سوا موږ په ځان بسیا افغانستان لرو او د افغانستان ټول ادارات د افغانستان په داخلي عایداتو باندې چلیږي او د دې ترڅنګ هغه هیوادوال چې په 10 کاله به دوی له یو ولایت نه بل ولایت ته سفرونه نسوی کولی یعنی دا د دې برخه ده چې الحمدلله په افغانستان کې نن د افغانستان په ټوله خاوره باندې د 24 ساعت امنیت تامین ده او هیوادوال مو
له شته امنیت څخه د هیواد له ګوټ ګوټ څخه خوند اخلي. ډېره مننه احسان صاحب ستاسو خپله وینا که وروستیو کې بیا هم څه وینا لرئ که همدا ستاسو خدمت کې ده. ډېره زیاته مننه. په پای کې یوازې دومره وایم چې دا هیواد او دا خلک او د دې هیواد ناموس د دې هیواد خاوره هیڅ وخت د پردیو تر تاثیر لاندې نه سي راتللی. نو موږ په اطمینان سره وایو چې د دې وطن او د دې خاورې خلک به د خپل هیواد څخه په ټینګه سره دفاع کوي او دغه استقلالیت به انشاءالله دوام کوي. سلامت ډېره مننه. خیر اوسئ. ډېره مننه دوستان تر موږ سره هستئ. زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تاسو د چینل ټولو مینوالو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ. دغه یو شعر د تاسو ټول ته ډالۍ هیوادوالو ته ډالۍ چې د علم په باره کې ده، البته چې موږ علم ته ډېر ضرورت لرو. نو شعر څه داسې دی چې علم څه داسې خزانه ده ختمېده نه لري، داسې رڼا ورځ د لالیه چې تیاره نه لري. علم څه داسې خزانه ده ختمېده نه لري، داسې رڼا ورځ د لالیه چې تیاره نه لري. علم یوسف دی که چا ولید د یعقوب په سترګو، علم یوسف دی که چا ولید د یعقوب په سترګو، په خپل وطن به بیا هغه خلک ړانده نه لري. او د وخت فرعون او زلزلې چې پرې تاثیر ونه کړي، جوړه کړه داسې یو ماڼۍ چې ورانېده نه لري. فولادي توره یې منم چې پر غلیم بره ده، استاد محترم فولادي توره یې منم چې پر غلیم بره ده، خو د قلم توره مې بالکل پښتانه نه لري. الله مو عزت وکړه، خوشحاله اوسئ. دوستان عزیز بازم خوش آمدین. 3 دانه نونهال، 3 دانه تفلک‌های مقبول، 3 دانه تفلک‌های نازنین یا آمدن گفت ما هم گپ میزنیم. امروز آمدن در ایجا و میخواین که از استقلال افغانستان روزی که کلگی خوش هستن یا هم حتما چیزی شنیدن و از این روز تجلیل کنن. سلام، خوب هستی؟ نام چی است؟ نام ستایش. ستایش جان، صنف چند است ستایش؟ صنف دو. صنف دو. چند نمره؟ اول نمره. اوه ماشاءالله. ستایش جان این چیت میشه ای بچه؟ ای بیدرک. بیادرت است؟ گپ زدن میتونه؟ سلام. سلام. خوب هستی؟ بله. جان جور است؟ امروز هم روی خوراکایت آمدی؟ بله. کدامش؟ او هم همشریت است؟ کی؟ او هم خارت است؟ کدامش دوست داری؟ ایره دوست داری یا اوره؟ ستایش. ستایش دوست داری؟ خب نام تو چی است؟ ماجد. تو صنف چند هستی؟ صنف نرسری. صنف نرسری؟ خب درک دوست داری؟ ماشاءالله. خب ستایش جان امروز میفهمی که امروز است؟ 24 اسد از استقلال افغانستان تجدید میشه. صحیح؟ خب داینده چی میخوایی ستایش جان شوی؟ دکتر میخوایی شوی؟ خب افغانستان رو دوست داری؟ چقدر دوستش داری؟ این که مردم خودش که جمع شده در اینجا خب یا خاطر از این جمع شده که امروز آزادی افغانستان به دست آمده خب این در ذهنت نگاه کن. 24 اسد همیشه که میه این روزی است که افغانستان چی کرده؟ استقلال خود به دست آورده. کلگی مردم خوش است امروز را تجلیل میکنه به خاطر از اینکه بخیر آینده شما دیگه یا کلگی زحمت میکشه به خاطر آینده شما. صحیح؟ خب چی یاد داره ستایش جان بگوید؟ شعر یاد داره، ترانه یاد داره، فکایی یاد داره، چی یاد داره؟ شعر. بگو شعر. خب بلند بگو دیگه. شعر معلم. ای معلم مهربان، ای نور را، نام تو همیشه میماند در نگاه را. با صبرت به ما امید بخشیدی، راه دانایی را به ما آموختی. دستهای پر مهرت چراغ زندگی است، لبخند گرم تو بهترین هدیه است. از خدا میخواهم همیشه شاد باشی، سالم و موفق تا همیشه پایدار باشی. سلامت باشی، بخیر باشی. چیزی گفتن دیگه داری؟ دیگه دیگه؟ بریم. تشکر. بیا دیگه تو دم یک موج بدی. صحیح؟ آفرین. بیا دیگه. برو بخیر. شاباس. دوستان عزیز تشکر که بیننده ما بودین. جوانا نونیحالایی که بخیر انشالله آینده افغانستان در دست است و استای جان هم میخواد آینده دکتر شوه انشالله مسئولین صدای ما را بشنون یا هر کدام از یک آرزو داره و انشالله با آرزوی شان برسه و امروز یا هم آمده از این روز تجلیل میکنه. چنل حتما امروز سابسکرایب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ستاسو ټول لیدونکو ته. لومړی خو د اسد د 40مې چې یوه ویاړلې ورځ تاسو ته او ټول ملت د افغانستان ته مبارکي وایم. یقینا دا یوه لوړلې ورځ ده. نوم یې محمد صمیم دی د لوګر ولایت څخه. ډېر مننه. او دغه شعر تاسو او ټول اورېدونکو په خاصتا هغه زما یو ملګری ده، نور به نوم نه اخلم، خو د نوم په سر کې راځي، هغې په آخر کې راځي، هغه ته دې ډالۍ. بس مننه ډېر. وایي داسې مه وایه چې زه یم په دنیا کې، پیدا کېږي له تا ښه په دې دنیا کې. داسې مه وایه چې زه یم په دنیا کې، پیدا کېږي له تا ښه په دې دنیا کې. ځینې له چارپای نه هم بدتر دي. دا باید لږ شوخه ده. ځینې له چارپای نه هم بدتر دي، صرف کمبودي دي واښه په دې دنیا کې. او جنتي چهرې ولاړې له دې چمه، جنتي چهرې ولاړې له دې چمه، وایې سولو بېلتانه په دې دنیا کې. عجب وخت دی د ژوندیه قدر نشته، عجب وخت دی د ژوندیه قدر نشته، بس صفت کېږي د مړه په دې دنیا کې. او د قیامت په امتحان کې به کامیاب وي، د قیامت په امتحان کې به کامیاب وي که کنټرول کړه چا خوله په دې دنیا کې. د خپل نفس له خواهشاتو لاس په سر شئ، د خپل نفس له خواهشاتو لاس په سر شئ، پورې ونه تړئ زړه په دې دنیا کې. او د آخري باید خاصتا ورته ډالۍ وي. د حاجي ملنګ بل څوک دی لیونیه، د حاجي ملنګ بل څوک دی لیونیه، که یې پرېږدې نور هم ته په دې دنیا کې، که یې پرېږدې نور هم ته په دې دنیا کې. ډېره مننه. سلام ډېره مننه. نور څه ویل لرئ؟ مننه. ډېره مننه. ګران لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ سره محترم حافظ صاحب ضیا احمد تکل د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس صاحب ولاړ ده او د دې ورځې د 40 د اسد د ورځې هغه ورځ د استقلال ورځ، هغه ورځ چې د ویاړ ورځ ده او هغه ورځ چې ټول افغانانو د دې ورځ تږي وو. د دې په ویاړ به د نه پوښتنه وکړو. ستړي مه شئ. ډېر مننه. خیر یاست. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو او ستاسو ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او د دې تر څنګ د دغې ویاړمنې ورځې چې د افغانستان اسلامي امارت د فتح 5مه کلیزه ده، د دغې ویاړمنې ورځې په مناسبت باندې د افغانستان اسلامي امارت ټول ولس ته مبارکي وایم او الله تعالی دې د هغو ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي چې د همدغې ویاړمنې ورځې او د افغانستان اسلامي امارت د بیا احیا لپاره په افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا لپاره او د استحکام لپاره قربانۍ ورکړې دي. او د دې ترڅنګ د هغوی ټولو اقاربو، کورنیو او د هغوی پاتې شونو ته ټولو ته د صبر جمیل غواړم. او زه امیدوار یم چې نن به د افغانستان ټول ولسونه په دغه ویاړمنه ورځ باندې د خوشحالۍ احساس لري. او زموږ ټول هغه شهیدان چې د دغه ورځې لپاره قرباني شوي دي، د هغوی یاد له موږ سره ده او موږ هغوی ته دعاوې کوو، ځکه دا د هغوی برکت دی چې نن موږ تاسو په دغسې یوه د خوشحالۍ فضا کې دلته هېڅ ویره او هغه څه چې پخوا به په دغسې غټو غونډو کې احساسېده، الحمدلله نن د یوه خوښۍ فضا ده، نن د یوه د امنیت فضا ده، نن د یو سوکالۍ فضا ده. او خلک تاسو وینئ چې عام خلک، ولسي خلک، مسؤلین دا ټول په یوه سټیج سره راټول شوي دي، په یوه ځای سره ناست دي، په یوه میدان باندې. هغه توپیرونه چې پخوا به لیدل کېدل په ټولنه کې چې د حکومتي مسؤل نه به غیر چاپیر امنیتي ځواکونه یا په اصطلاح امنیتي ګارد راتاول، ځکه هغوی به له خپل ولس نه د ویرې احساس کوه. خو لله الحمد نن هغه فضا له منځه تللې ده. نن ټول افغانان په یو ځای سره راټول دي، هېڅ توپیر نه لیدل کېږي چې د مسؤلینو او ولس ترمنځ کوم واټن رامنځته شوی. نو دا ټول یعنې د هغو شهیدانو د شهادتونو او قربانیو او ثمره داسې موږ تاسې نن وینو الحمدلله. ډېره مننه. تکل صاحب پوښتنه به وکړو، دا کومه مبارزه چې تاسو په دې لاره کې وکړه، هغه د مبارزې په وخت کې تاسو مبارزه کوله په خالي لاس تقریبا، او دې غاړې ته امکانات هر څه یعنې پوځي هغه څان چې دوی سره دا فکر به م کوو چې داسې ورځ به راسي چې په ځاځي پارک کې به مسؤلین یا امارت اسلامي نن چې 5 کال ده تېرېږي، د دې ورځ په ویاړ به راټولېږي او دا ورځ به لمانځي. بالکل
ځکه الله تعالی له موږ سره وعده کړې وه چې جهادي ډله به غالب وي، مسلمانان به غالب وي. ولې داسې موږ به په خپل ژوند کې وینو، داسې فکر مو نه کوئ ځکه موږ له دغسې یوه دښمن سره په جنګ چې ټوله نړۍ اشر کړې وه او په افغانانو باندې یو تحمیلي جګړه تپلې وه. ولې موږ پوهېدو چې یوه ورځ به الله تعالی دغې بریا ته رسوي، ځکه الله تعالی له موږ سره وعده کړې ده. دا چې څه وخت به رامنځته کېدله هغه په اړه خو فکر نه کوي، ځکه یوه ډېره اوږده جګړه وه، یوه ډېره خونړۍ جګړه وه متاسفانه، او په افغانانو تحمیل شوې جګړه وه. خو لله الحمد د همغو قربانیو په ترڅ کې د همغو افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ باندې نن دغه بریا ته رسېدلې ده، او چې موږ تاسو نن د 5مې کلیزې په ویاړ باندې دلته راټول شوي. تکل صاحب په دې 15 کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه روښانتیا واچوئ. الحمدلله په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ډېرې سترې لاسته راوړنې لري. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په تېرو 15 کلونو کې یو ډېر پیاوړی او پرمختللی مزل کړی ده. الحمدلله په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت توانېدلی دی چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړو او منځپوړو استازو سفرونه تنظیم کړي. د سیمې او نړۍ څخه افغانستان ته د لوړپوړو او منځپوړو استازو سفرونه تنظیم کړي او دلته په مختلفو برخو کې هغه که په سیاسي، په اقتصادي، تجارتي او نورو برخو کې ناستې ولري، بحثونه ولري، ترڅو د افغانستان او سیمې ترمنځ، د افغانستان او نړۍ ترمنځ د روابطو او ښکیلتیاو لپاره مؤثر تمام سي. تاسو جریان کې یاست چې لله الحمد په تېرو 15 کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د باندې د مختلفو هیوادونو کې تر 40 زیاتې بهرنۍ سیاسي استازولۍ ترلاسه کړي دي چې اوس لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له لوري اداره کیږي او په ټولو استازولیو کې په شفاف او عادلانه ډول باندې هلته میشتو افغانانو ته او نورو میشتو ولسونو ته خدمات وړاندې کیږي. او د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت توانېدلی دی چې نړۍ ته قناعت ورکړي چې افغانستان سره رغنده تعامل ته رامنځته سي. د افغانستان لکه څنګه چې بهرنۍ پالیسي اقتصاد محور او متوازنه ده، نړۍ په دې قانع کې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي، له افغانستان سره رغنده تعامل ولري او د افغانستان حکومت د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولسونو یو ممثل او د افغانستان د خلکو د ارادو او ارزښتونو او منافعو ساتونکی حکومت وګڼي. او لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست د ځینو نورو هیوادونو سره د افغانستان اسلامي امارت اړیکې په ډیره لوړه کچه مخ ته تللي دي او د اعتماد فضا رامنځته شوی دی چې موږ نور هم امیدواره وو چې دغه اړیکې به لوړې کچې ته رسیږي، لکه څنګه چې د روسیې فدراسیون له لوري د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو اقدام وسو. دغه راز امیدواره وو چې نور هیوادونه هم دغه اقدام پورته کړي، ځکه د اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت ټول هغه معیارونه ترسره کړي دي چې د یو دولت او یو حکومت لپاره او د یو حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره اړین دي. او د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي دي. تاسو جریان کې یاست چې په افغانستان کې مختلفې سیمه ییزې پروژې تر کار لاندې دي. ټاپي کاسازر افغان شانس د نمونو په ډول یادولی سو او دغه راز مختلفو هیوادونو پانګوالو ته د دې زمینه برابره کړې ده او هغوی تشویق کړي دي چې افغانستان ته راسي او دلته پانګه مصرف کړي. ډېره مننه تکل صاحب. خیر موږ ته وخت راکړه او ستاسو غږ تر لیدونکو ورسوو. ډېره مننه. ډېره مننه.
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې نن 40 د اسد ورځ لمانځل کیږي. ځوانان، مشران، سپین ږیري، مسؤلین راغلي دي او د دې ورځې په ویاړ دلته د حبیب الله زازي په پارک کې راټول شوي دي او دا ورځ په خوشحالۍ لمانځي. ځوانان راغلي دي او د مشرانو تر څنګ د مسؤلین تر څنګ ولاړ دي او د دې خوشحالۍ نه خوند اخلي. سلام اوسې وروره. خیر سلامت سې مننه. نوم دی منصور ابن سید. منصور ابن سید. منصور جان کوم ځای موږ ارزان قیمت څخه څنګه نن دلته راغلی؟ بس د ازادۍ شپه ده. 15 کاله کېږي چې اسلامي امارت آزاد شوی نو د خوشحالۍ او د ازادۍ په باب راغلي. د یو ځوان په صفت څه احساس لري، څه نظر لري؟ نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې ازادي مو ترلاسه کړې ده. 15 کاله کېږي امن او فضا ده او سوکالي ژوند کوو دلته. نو ډېر زیات خوشحاله یو. مخکې له هغه هم تاسو افغانستان کې همدلته وئ؟ موږ افغانستان کې همدلته او د هغه وخت څه خاطرې لرئ؟ بس د هغې وخت ډار و ترس و جمهوریت و که نه داسې امن او فضا نه وه. په ډار سره ژوند کوو. اوس ازادي ده او امن ده. دا وګوره د شپې ګرځو هېڅ خبره نشته. د 40 اسد یعنې 15 کال ده چې امارت اسلامي دا ورځ لمانځي. د دې 15 کالو کې د امارت اسلامي لاسته راوړنې کومې لاسته راوړنې شته دي په ذهن کې درېدلې دي؟ څه شی دي سره شریک دي؟ اسلامي امارت ډېرې لاسته راوړنې لري. قشتېپې کانال سو همداسې نور ډېرې همداسې که وطن کې وګورو ډېر آبادیانې سوي، سړکونه وګورې، هوایي پلونه، ټولو نه دا هیله لرو چې خپل وطن ته راشي. هغه ځوانان چې دې ته لمن وهي که نه د بې اتفاقۍ لمن وهي یا د دې وطن د مسؤلینو بدنامولو لپاره لمن وهي، هغوی ته څه وینا لري؟ نو مه کوئ دا شی نه یې پکار. خپل وطن ده. نو که پاکستان کې کوم خلک پراته دي څه په ډار ژوند کوي؟ موږ تاسو ټول ته پته ده. موږ تقریبا 8 کاله مخکې هملته وو. نو موږ ډېر په ډار باندې ژوند تېروو. اوس خپل وطن ته راغلي یو، ډېر خوشحاله یو او امارت ته لمن مه وهئ. داسې مطلب بدنامي مه کوئ. موږ تاسو خپله وینو امارت ډېر ښه د افغانستان اسلامي امارت ښه روان دی. تر کله به مثلا حکومت به راځي نو تاسو بې اتفاقي کوو، لمن به د نامنۍ لمن به وو که نه، د بدنامۍ لمن به وو او وطن دا به ځي که نه. تر هغو چې خپله سره یو ونیسو، دا ملت سره یو ونیسي، وطن نه جوړېږي که نه. اوس اسلامي امارت دی، دا 15 کال دی. الحمدلله ښه امن فضا ده او سوکاله او خوشحالي ژوند دی. بس ډېره مننه. منصور جان دی ویده که نه؟ منصور جان ډېره مننه. ته څنګه یې وروره؟ ټولې تکړه یې. ستا نوم څه دی؟ عبدالله جانه کوم څه راغلی؟ ارزان قیمت. ارزان قیمت. د دې ورځې په اړه څه وینا لرې؟ والله ډېره خوشحالۍ ورځ ده او بل فخر کوو چې ډېره لوکسه ورځ ده. 13 د اسد د ورځ ده. ښه شپه هم ده. بس خوشحاله یې ټول سره راټول شوي. د امارت اسلامي لاسته راوړنو په اړه ووایه خپل نظر. والله بس ښه ډېر هغه یې کړي دي. بس امارت ښه شی ده، ډېر هغه یې کړي دي، خدمتونه یې کړي دي. ښه څه پیغام لرې خپلو ملګرو ته، خپلو ځوانان چې دلته دي بهر دي؟ والله هغو ته دا پیغام هم چې راشي خپل وطن ته راشي، وطن جوړ کړي. وطن کې امن و امنیت ده، ښه وطن جوړ کړي. ډېره مننه. ډېره مننه دوستانو چې له موږ سره یاستئ. نن د 40 د اسد ورځ لپاره، د ویاړ ورځ لپاره دلته خلک راټول شوي دي او هغه ورځ لمانځي.